الله شینواری سپیکس نه ډېر ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ د فیسبوک پاڼه ده، هر ځای کې به شینواری سپیکس تاسې کتلی شئ، په دغه کې ټیک ټاک کې، په فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر، هر ځای کې موږ د وطن په اړه خبرې کوو. کرکټ موږ وخت د سره رانیولی دی او په کرکټ باندې همیشه خپله تبصره، مبارزه، حق غوښتنه دا تقریبا 2019 راسي روانه ده. او دا اوس هم تاسو سره لایو راغلو، درته مو ویلي نه دي سرپرایز، ځکه چې کله موقع په لاس راشي مینوال یې دوستان یې چې داسې اوږدې ویډیوګانې وکړه. نن سبا دنیا داسې ده چې خلک لنډې لنډې ویډیوګانې ګوري. هره ویډیو لنډه لنډه راغله. ماشاءالله زموږ خلک چې دي نو د کرکټ هغه موږ نه اوږدې ویډیوګانې غواړي. اوږدې ویډیوګانې دپاره وخت هم شرایط هم مساعد نه، خو خیر راغلو. د افغانستان کرکټ ټیسټ میچ روان دی، درېیمه ورځ وه، ښه په شرمونو وشرمول. دا هغه کرکټ کلب دی چې ګونګی زادران او چکري اشرف کرکټ کلب ورته ویل کېږي. د افغانستان ټیم داسې نه دی. د افغانستان هم دې ټیم کې ته اوس دغه ور واچوه، اکرام علي خیل واچوه، بهیر شاه محبوب واچوه، راشد خان واچوه، مجیب زادران ور واچوه، نور احمد واچوه، دغه وفادار مومند یا دغسې فاست بالینګ دغه ته وګوره. دغه سیټ اپ چې پکې راولي نو دا ګز او دا میدان بنګلادیش سره خو موږ مخکې هم لوبه کړې ده، ترې مو ګټلې ده. هغې وخت کې زموږ ټیم دومره خم نه و. اوس خو پلیرانو ډېر فرسټ کلاس میچونه کړي دي، مګر افسوس دا دی چې په افغانستان کې نظامونه بدل شي، هر څه د سر نه دغه شي، صفر نه شروع شي، مګر کرکټ کې هماغه زړه مافیا ناسته ده. او بد خبر خو ګوره دا دی، دا د انس په زور باندې چې راغلی د ګونګی زادران نصیب سی او دا باید ټیمپرري وای. دا اوس هم ایکټینګ سی او دا 15 میاشتو دپاره دی، مګر 2 کاله یې تیر کړه. ولې؟ د انس په زور. دا انس هغه انس دی چې باګرام جیل کې وخت هم تیر کړی و، راووته په تلویزیونونو باندې د مینې محبت خبرې کوي چې موږ شهیدان ورکړه، موږ داسې ورکړه. نو خوار شي چې شهید تا ورکړه، تا دې دپاره ورکړه چې دغسې کس اوس د خلکو ارمانونو په دغه باندې په زور دی کېناو، داسې ځای کې چې د ماشومانو، د ځوانانو، د راتلونکي نسل ارمانونه وژني. تاسو ته به کرکټ ګپ ښکاري، تاسو ته به سپورټس ګپ ښکاري، ځکه چې ډز ډوز درته ښه ښکاري. مګر دنیا نن سبا د ډز ډوز نه راوتلې ده. همدغه قطر کې چې ستاسې او د امریکا ترمنځ سولې خبرې کېدې، همدا قطر تیر کال 220 بیلیونه ډالره، پاکستان 120 بیلیونه د دنیا قرضدار دی، 1 بیلیون پسې ګرځي. قطر 220 بیلیونه ډالره د فوټبال ورلډ کپ باندې ولګول. نو دنیا د پاره سپورټس دا دی. اوس ورته والیبال ورلډ کپ، په راتلونکي دنیا کې به سپورټس هبي. مګر ماشاءالله زموږ وګوره په دومره دغه کې لکه ته ستانه زموږ دا تمه نه وه څه تعلیم یافته یې، تا به داسې کس راووسته موږ ته کرکټ سی ای او کاوه دی. تا خدای سی ای او خو داسې کس چې هغه به شارپ کسي، هغه به د دنیا کرکټ بورډونو سره اړیکې جوړې کړي. اوس په اوسني وخت کې دغه اوزګار دی، مثلا نیوزیلینډ اوزګار دی، ساوت افریقا اوزګاره ده. دې ټیسټ نه وروسته باید زموږ سی ای او خلکو سره خبرې کړې وای چې زموږ 3 ون ډے ورسره کړې وای، بل چا سره مکه، ځکه دا بایلیټرل سیریز ورلډ کپ را روان دی، هر چا دپاره ښه وه، دا ګټوره وه. مګر ستاسې د برکته انس صاحب چې دغه ګونګی زادران دې راوستی دی، په خپله په خبره خو هسې نه پوهېږي، آی سی سی ته هم قبول نه دی. ته څه فکر کوې چې د افغانستان بچی پوهېږي چې دا تا راوستی دی، آی سی سی نه پوهېږي چې تا راوستی دی. همدغې د وجې آی سی سی مونږ سره هغه چې کومې اړیکې باید وساتي، په کوم طریقه هغه نه ساتي. او بل نه دی خبره کوم، ګوره په زور راوستی کس د دوی مینټالیټي چې دا د زوري. کرکټ ته دې کې نه پرمننټ دوستي نه دشمني، موږ چا سره هېڅ دشمني نه کرکټ ته، مګر دا دشمني کوي. د څه وکړ زه اوس خبر شوم، والله خیر الله پرهر په نوم باندې خبریال دی په دغه کې ننګرهار کې. هغه غریب 3 میاشتې په دې اوسني حکومت په دې استخباراتو نیولی، راخلاص شو. هغه ماته ووي، هغه به دپسې پوسټ کاوه، یا نو خدای دې تباه او برباد نه کا چې په پوسټ باندې دومره
دغه کېږي ډزېږي نو بې غیرته مونږ خو دې سم ډزو چې دا غزو دا میدان شي. شرمېږي نه ای شرمېدلو دا طریقې کار دی. یو خبریال سپورټس خبریال یاره راځي هغه خپل سپورټس نظر ورکوي نو ته دونه بې غیرته یې ګونګی زادرانه نصیب زادرانه چې خلک دې وپېژني. تا به مثلا د بی بي سي خبریال سره ښې اړیکې ساتلي پسرلي صاحب سره چې په هره طریقه ته به فریدالله محمدي ته پټې پټې پیسې ورکوې، ته به جعفرخان ته بل دغه ورکوې، ته به رحیم صدیقي ته بیل شي نه به دې افر کړي. مګر مونږ نجیب الله شینواری چې دی ته خو ته ورشه ستا هغه د انس حقاني پلار دی خدای وبخښه خو مړ شوی نور به ستاسې مشرانو نه پوښتنه وکړه ورته افغان اطلاعاتي مرکز وایي چې د هغې مشر هغه زموږ والد صاحب دی. مونږ په هغه وخت کې غلا نه وه کړې، زمونږ په وینه کې غلا نسته، زمونږ په وینه کې کرپشن او هیر هم نسته. مړه بې غیرته په دې کار باندې دا شی چې اوس آی سی سی ته معلومات وشي چې د خیرالله پرهر او هغه دغه دی څه ورته مختلفو رسنیو ورباندې لیکل کړي خو افسوس خبره ده چې ما والله عالم چې څنګه ما نه مس شو. یعنې ما به هماغې وخت کې دومره ویډیوګانې ورباندې کړې وه اسلامي نظام کې دا شی ته څنګه کوې؟ دا خو په فسادي نظام کې هم نه کېده خوار شي، خلکو به خلکو پسې لګیا او خبرې به یې کولې هر څه به یې کوه، تا خو په شرمونو وشرماو دا نظام. او بیا سپورټس کې دغسې بدي کوي. صرف په دې باندې باید دا د چوکۍ نه لرې شي. زما دغه نه اوسني حاکمانو نه دا خواهش دی جدي چې دا زر تر زره لرې کوي، دا شرمونکی دی. دا کیسه آی سی سی ته که لاړه وایې شوې نو زمونږ کرکټ ته به ډېر زیان ورسوي. او دا بار چې ناس خبریالان دي مانه تف نالت دي په تاسو باندې وایې شوې هر شی ښه دی هر شی ښه دی. راځئ خبرې کوئ خو وکئ که نه دغې ګونګي زادران پسې ولې خبره نه کوئ؟ خو زه خبر نه وم چې تاسې ډارېږئ خدای مه غر کو پرک نه کا. ډار د الله نه پکار دی وایې شوې. انسان بنده به چاته څه ورکړي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون وایې شوې. انسان بنده مړه بغیر د رب نه هېڅ چا نه د الله ولیان چې هغه د هېڅ چا نه هم نه یېرېږي. نو تاسې چې کوم ظلمونه په کرکټ کې شروع کړي دا په دې باندې نه کېږي چې زه اوس د افغانستان کرکټ هغه کسان درته یاد کړم چې یاره بس په فیلډ باندې ولیاړو بنګالیانو ورته سزا ورکوله. سزا دا داسې وه سزا وه. هغه کمنټیټران لګي کله به ډیکلیر کېږي هغه زموږ کمنټیټر هلکه ستا دې کې څه کار دی هغه دی چې کله یې ډیکلیر کوه زر زر یې ډیکلیر کوي زر نو دا د هغوی خوښه ده چې کله یې ډیکلیروي. اوس یې هم ښه وکړه کېدای شي باران خطرۍ که نه وای درته کیسه نور هم سي اوږدوله. نو ګورئ دغسې ټیم چې سلیکټ کوي همدغسې کار به کېږي. یو به چوټ اډاني بل به موټ اډاني چې پیدا شوي رئیس احمدزی کله یو کوچ کله بل کوچ د ایرن د دې ځای پورې حمید حسن هغه ځای نه هغه راوسته تیار بالران د خراب شو. ګوره یو وخت کې د افغانستان فاست بالینګ حمید حسن نوم دولت شاپور زادران اوهو داسې ولکه وسیم اکرم وکړي نه دومره تیز د حمید حسن دومره ښایسته خراب سو هغه دغه خراب که انجري دومره ښایسته بالر و ورسره شاپور زادران چې یو بالینګ کوه لوړ لکه وسیم اکرم خو منډه او ښه دغه دا د افغانستان او دولت زادران زموږ فاست بالینګ ښه روان و. اوس چې موږ سره ټول امکانات پیسې د آی سی سی نه میلیونز اف ډالر راځي. ګوره $1,00,000 1,00,000 پوه شوې څه د پاسه 200 ښه دا دوی راواخیسته په دوبۍ کې لیول 3 هغه ټیمری غوندې څه ولی امین په ده باندې لیول 3 کوچینګ کوي په بل چا باندې کوه خپل هم پکې ناستو. یو څه کسان تلي دوبۍ کې 5 سټار هوټلونه نیسه او هغه کوم کس چې راغوښتی دی هغه ته $10,000 ورکړي دي چې ته موږ ته لیول 3 کوچینګ راکړه. نو خوار شی لیول 3 دغسې کوچینګ چې تاسې والی تاسې به دنیا کې څوک کوچ کی. اول خو چې لیول 2 اخلي ته به یو سرټن اماونټ اف لیول 1 نه وروسته کوچینګ وکړي پریکټیکل بیا دویم وکړي تاسې راځئ بس خالي د سرټیفیکیټونو ته خوشحاله کېږئ. خو دا زما سرټیفیکیټ به در ولیږم په هغې نوم بدل کړئ چې خوشحاله شئ مفتو کې. دا $1,00,000 چې تاسې هلته خرچ کوئ دا به هم د افغانستان د غریب ملت ته مړه موږ ژاړو دنیا ته وګوره حالات خراب دي د وطن تاسې $1,00,000 په کوچینګ مصرفوئ. خدای مو تباه و برباد نه کړه. اوسني حاکمانو دې ته فکر وکړئ. دا کرکټ د فسادي نظام هغه د کرزي وخت کې هغه دغه چې و شهزاده مسعود دا به زموږ پلاټ دفتر کې همداسې پروت و. دا د کرکټ بورډ چیرمین و افغان اطلاعاتي مرکز کې. د هغه وخت کې بس دا شی کړی چې موږ نه پوښتنه نه کوئ چې هر شی کېږي کرکټ بورډ کې دا رول یې داسې ایښی
تر نن پورې هماغه شی چلیږي کرکټ بورډ کې پوښتنې والا څوک نشته او بیا دغه ورته چې دی اوسنی د حکومت دا هم ورته پیسې ورکړي نو چې وروره پیسې ورکوئ دا څه شار ناپرسان دی پوښتنه خو ترې کوئ چې دا پیسې چېرته ځي دا په خیرالله پر هر نیولو باندې لګېږي دا دغسې دا سکواډونه دغې سکواډ باندې لګېږي دا د غریب سړي بچی چې را پیدا کړي د خیبر ولی غوندې او ویډیوګانې ور باندې وکړي خدای دې په شرمونو وشرموه عبدالله پکتیانه د میډیا مشره منافقه چې ویډیوګانې ته وکړي آی سی سی ته یې ښکاره کړي دنیا ته یې ښکاره کړي چې موږ خو ګوره کارډونه خرڅوونکو والا په شرمونو مو وشرموه مړه افغانستان کې ټول کارډونه خرڅې هر څه کوي غریبي کوي مګر سټوري هغه وخت جوړیږي چې کله هغه ته موقع ورکړي هغه نه بګ شاټ جوړ شي 50 ووایي سینچري ووایي هغه نه هېڅ شی هم نه یې کړی سټوري ور باندې وچلوله انډر 19 ته یې بوته غریب ته یو میچ کې هغه لږ سکور وکړه موقع ورنه بیا ورک کړی نو وروره پوه شوې خو که تېر نظام کې دا شی و خو موږ وایي زه وکیل صاحب به بیل زنګ ور وواهه سی ای او یا دغه ته کرکټ بورډ ته شاروال صاحب به بیل واهه کومندان زور واکه لا ګل مجاهد ظاهر قدیر او مسلم یار او پلانکه او ډینګری او دا ټول هر چا به خپله برخه زنګ ورته واهه دا زما کس واخله ماړه ډریور به یم زنګ واخه زه د پلانکي ډریور یم نو هغه نه به هم خلک ډارېده هغه په زور باندې به کسان زه راغله هم مونږ به غاښ پورته کړه چغې به مو والې هغه ټیم داسې نه نو اوس په اسلامي نظام کې تا خدای دا ټیم جوړیږي د افغانستان دغه سره مړه څوک چې جوړیږي په کرکټ نه پوهېږي خدای دې تباه او برباد کړه چې ته په کرکټ پوهېدی دغسې سوچ هم نه دی پکار موږ ته څه ضرورت دی چې هلته راځو خو موږ په کرکټ خفه کېږو په دې وطن خفه کېږو د خلکو په ارمانونو خفه کېږو او همدغې د وجې موږ ډېر تاوانونه لیدلي 2019 کې ما هم کامنټري کوله دا اوس چې فرهاد فدایي دا ترجمان و دا په کرکټ دته خو دا کرکټ دغه هم معلوم و چې لکه دا فیلډ اوس به هم ورته دونه معلوم نه ګوره چې شاټ دغه وایي دا معلومات نه چې کوم طرف ته دا فیلډ دغه کال کی مګر چې دوی ورسره په کرپشن کې یو ځای و کامنټیټر ته شاید 1000 روپۍ ورځ ورکوي هغه او د عبدالله پکتیانی دا نور به سره یو ځای شوي خپلو کې مثلا ورته به چې ته 300 واخله هغه ورته بس سیده دا نورې تاسې واخلئ راجستان کې اوس دا په هندوستان کې داسې لکه ته اوس زه تا ته مړه فرانه چې کوم ځای نه کس راپورته کړی ولې هغه دویندر کمار پوه شو هغه پولو کامنټري کوي غریب دغه ریډیو کامنټري کوي پوه شوې هغه ځان سره دې کې شریک کړی دی هغه ته بس دومره به درکوو نور یې مونږ اخلو هغه ورته صحیح ده ځکه هغه ته خو موقع ده انسان خو همداسې دی هغه بس ما د چار څه راضي ښه دی نو دا دونه کرپشن دا اوس هم روان دی نو دا راوس پړی ورپسې که نه چېرته به کومه ماسیسي والا اوس لکه دا تا خیریا بنسټ یا بل دې غریبانان چې یو بکس راواخلي چېرته یې کیدي په یو سټور کې همداسې شخصي لکه زما سټور چې غټ سټور شمشاد سټور پلان کې هغې باندې کې ویډیو چې څوک وګوري د محکمې والا هغه پسې زنګ ور ووایي چې زر سباله راشه ځان حاضر که کینې دفتر د بندو ولې چې تا د قانون خلاف ورزي کوي تا دغه یې دی بکس دی خیریه وروره دا خو شخصي ملکیت دی شخصي سټور دی هغه یې دی لکه زما سټور کې ستا دی کې څه کار دی مګر نه هغې دپاره چې اوس مثلا هغه به سربیا کي یا به بل ځای کې توکیه کې هغه ته نه زر راشه شابه کینې موږ دې دغه ګوره چې یو ځل د چا نو ته ماسیسه یا خیریه ماسیسه هغې پسې دومره شوی چې انسانانو ته 200-300 کسانو ته یا چاته فوډ پیکیجونه او نور علم او دا کارونه کوي مګر کرکټ کې چې په زرګاو لکاو $1,00,000 صرف په دې خرچ کیږي چې ټیمریانو میمریانو ته پوه شوې هغوی ته دغه واخلي لیول 3 کوچینګ پوښتنه نه کوئ په ګپ شپ کې بیلونه میلونه پلو دی پلو کېږي پوښتنه نه کوئ نو دا څنګه نظام سو که رښتیا نظام مونږ خو آزاد افغانستان دپاره تاسې سره وو مخکې هم در سره یو اوس هم چې سی روان یاستئ در سره یو ځکه مونږ ته پکې نجات ښکارېده او ډېر ښه خلک درکې شته یو نیم به پکې پخوا ډېر خراب وو لږ ښه وو یو نیم تاسې کې چې دی ډېر ښه دی یو نیم به خراب وي مګر چې دا ښایست دی په وطن خفه کې په افغانستان خفه کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروانې نو ونیسه فسادي لعنت الله علی المفسدین ونیسئ که ګونګی زادرانی که بلې را ونیسه ته څنګه یو انسان خیرالله پر هر ما تاسې ته وویل هغه یې نیولی و په استخباراتو
3 میاشتې دغه کړی و. دا د سړیتوب کار دی. صرف په دې باندې ما چې زه خو نه غواړم افغانستان کرکټ ته ضرر ورسېږي کینې چې آی سی سی ته مې یو ایمیل ورولېږه هغه ډاکومنټس په خدای چې کار خرابېږي خو د کرکټ خرابېږي. نو هیله ده چې دا خلک لرې کوي پوه شوې دا هم لرې کړه. دا بل ورسره بې صلاحیت اشرف بې شرفه دا سره دا ملته ما سره مړه ډېر والله د خوا کې را سره چا پرېښودنه په میډیا روم کې ډیوه پتنګ ته ما ورپېژانده چې دا میرویس اشرف دی دا پخوا الراونډر د افغانستان دوه توته اهمیت څوک نه ورکوي. نن راغی دا هم فراون سو داسې دغه په دې گنجي سر باندې دغه اچولي پکول اچولی وروره هلته مې لیده خوار پار ګرځېده 2 روپو اهمیت چا نه ورکاو ته هم اوس فراون شو. بیا چې ټلیفون کې سره خبرې وکړي ته به یې چې دا بس ډېر بهترین انسان دی. مړه خدای دې غر کو پرک نه کا بزدله یا دوست یا دشمن شه دا داسې څوک دغه کوي. دا ایټ لیست مونږ به ورسې بیا هم څه به هم درته نه وي که تاسې چېرته دا کار کړی وای کار مهلکار ته سپارلی وای دا زړه مافیا مو کرکټ بورډ کې ختمه کړې وای دا ځوانانو ته مو موقع ورکړې وای. آی پی ایل راځي نور احمد ته موقع ورکوي 4 پلیرانو اجازه ده 2 پکې افغانان د ګجرات ټایټن ټیم چې تیر ځل چمپیون و دې ځل ته فاینل ته وتلی ته خوار شې ټیسټ میچ کې موقع نه ورکوي ځکه چې ظاهر خان درته ښه ښکاري پڅې خدای دې تباه او برباد کړه دې فل ټاسونو دې شاټ پیچونو دغه سره اتل اتې سو امیر حمزه درته ښه ښکاري مړه قیس احمد ته سو خزه چې راشد خان نو قیس به دې راوستی وای دومره ښایسته لیګ سپین کوي اظهار الحق نوید در سره سکواډ کې مجیب زادران نو که ون ډے کې خو ټیسټ کې خو ولوبوي چې نور هم ښه شي دا سړی ها بلم را یاد سو نجات مسعود صاحب هغه غریب دا ګوته باندې پټې تاوه کړې ده او لګیا دی په همده باندې بالینګ کوي ته به یې چې هله دغسې یو دغه 2 وکټې په کار دي او 20 رنزې په کار دي نجات مسعود به یې فاست بالینګ وکړي چې ټیلنډران آوټ کړي خوار شي هغه تاسې د باندې سزا درکوي ودرې ډوزې در باندې شروع کړی دی هغه غریب انجرډ دی ته غواړې چې دا نورم انجرډ شي نورم انجرډ شي ولې چې د غریب سړي بچی دی د افغانستان کرکټ کې اولنی فرست کلاس کرکټ کې بال د کړی خدای خبرې څومره کاله مخکې کړی نن ورته موقع په لاس ورغله ټیسټ میچ ډیبیو هغه هم 15 وکټې واخیستې تاسې خدای وشرمولی اوس غواړي چې هغه په 2 نیمز کې ښه وډزېږي چې وایي چې مړه 15 وکټې واخیستې خو سکور یې ډېر دغه ورکوي دا ستاسې دا ټیکنیکس ته په دې ولس خبر دی خلک پوهېږي هر سړی دوست دشمن لري مخالف لري زما مخالفین به هم په دې خبر دي چې تاسې کوم سازش کوئ یو سړی چې انجرډ یا غریب باندې بالینګ کول په داسې وخت کې دا ستاسې کینه ښیي دا ستاسې غلطه مینټالیټي ښیي دا ستاسې ټیلنټ سره دشمني ښیي مګر انشاءالله د هر فرعون وخت چې دی هغه ختم شوی موسی ورته خدای را پیدا کړی دی ستاسې دپاره چې دی که نه ګونګی زادرانه فرعون د ځان نه جوړ کړی دی او دا بل چې سره حامان ناست دی میرویس اشرف پوه شوې او د کارون د خزانو غوندې مو دواړه داسې راتاو شوي هستئ ښه ورځ به نه ګورئ تاسې نه مخکې ډېر غرق شوي دي تاسې به هم غرق کیږئ دا ورځ یاد ساتم کرکټ ته د دا کرکټ چې دې سره ډېرو خلکو دعاګانې دي دا ډېرو خلکو کوشش وکړه چې ختم شي دا ډېر په دعاګانو راغلی دی 2009 کې کیمن آیلینډ کې چې سره زموږ میچ و ډیویژن 5 کې باران وسو 3 اتیا باندې موږ راغونډ شوي وو تېری هغې وخت کې موږ دعاګانې کولې او بیا په سبا میچ و هغه موږ وګټه موږ ډیویژن نه مخکې لاړو کینې که هغه مې دا کړی نن به غرب و پارک وای همداسې نورې ډېرې دعاګانې دي چې دا روان دی تر اوسه پورې او ټیلنټ هم افغانستان غوندې ملک راشد خان پروډیوس کوي مجیب پروډیوس کوي نبی پروډیوس کوي قیس احمد پروډیوس کوي نور احمد پروډیوس کوي دغه ګربز پروډیوس کوي د ابراهیم زادران دغه د فضل حق فاروقي وایي شو نور داسې ډېر ټیلنټ هغه دغه بلال سمی نیو ټیلنټډ فاروق ګوره هلته ناست دی تاسې خوار شئ یا امین حمزه او د خلک او دا شینه لوبوي ګوره دا شینه چې دي دینه باید نور ان شاء الله خیر چې تاسې ختم نشي زما د اوسني حاکمانو نه دا جدي خواهش دی چې زر تر زره په دوی باندې دوی داسې 2 کاله پوره دي سره ټایم پوره کېدو ته پرېږدی ما د ګونګي زادران دپاره دا چارجشیټ چې دا مکمل داسې دی چې خیرالله پر هر هغې په استخباراتو نیولی او په دې باندې باید زر تر زره دغه وشي ځکه دا د اسلامي نظام توهین دی چې ته په یو چا سره ظلم کوه 3 میاشتې همداسې کا یو ورځ هم باید څوک ونه ساتي د دې پوښتنه دې وشي او دا خلک دا مافیا دي لرې شي
کینې د افغانستان ټیم به دا حال دی نه پسې بتر کیږي راشد خان بل هر چا د پاره باید اول افغانستاني ته چې افغانستان د پاره اویلیبل نشي ګوره یو ټیسټ میچ دی که لس ټیسټ میچ اړ ته چې یو ټیسټ میچ هم وګټې چې نور دې نه وي ستا رینکینګ ستا دغه ځکه افغانستان یو کال کې مثلا یو ټیسټ کړی دوه کړي دواړه یې ګټلي دا کاونټ کیږي مګر که ته په دغسې طریقې سره ټیسټ بیلې لکه 602 رنزې ټارګېټ یې درکړی او ته په 102 ټول آوټ شي په 1500 رنزو باندې میچ بیلې دا تاریخي دی دا د ټیسټ کرکټ هیویسټ ډیفیټ چې دی هغه به بنګلادیش افغانستان ته ورکړي نو چې دا شی وشي نو په شرمونو به مو شرموئ څوک به موږ سره ټیسټ وکړي هېڅوک یې هم نه کوي نو هیله ده چې دا اوسني حاکمان دغه د ګونګی زادران او چکري اشرف لري کړي دا توتي او شارو دوی نه خلاص کړي کرکټ ته به انشاءالله سم خلک راشي سی یو داسې پوسټ دی چې دا باید آزاد دغه ته واچول شي چې هر سړی راځي هغه کوالیفاید کس دی راشي بل د افغانستان کرکټ بورډ کې چې څومره چمچې ممچې دي که نه چاپلوسان دي او مافیایان دي ټول باید ډیزالو شي همدا یې وخت دی ختم شي دې نه وروسته نوي کسان چې راځي هغوی باید آنلاین د هر پوسټ دغه کې اعلان کړي خلک دې راشي ځوانان دې راشي انټرویو دې وکړي او سم خلکو ته دې کار وسپارل شي بیا به دا اداره چې پروفیشنل اداره شي مخکې به ځي هر سړی چې دغه راځي په د کرکټ سیستم نه به ښه ځوانان راځي ډومestic کې چې کومې پیسې آی سی سی ته راکوي چې په دې خلکو یې په زول لګو پلاونه پې خورو خو هغه غریبانانو ته خیبر ولي او بل ته 15,000 20,000 افغانۍ میاشتې معاش ورکو چې دوی کرکټ وکړي نو دغه شي ته ضرورت دی دې دپاره ښه سیستم ته ضرورت دی هیله ده دغه کسانو نظر تر زره مونږ خلاص کړئ ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کول نه یو جهان مننه داسې بس سرپرایز راځم باقي شیر کول یې ستاسې کار دی شیر کوئ څومره چې ډز ورکوئ پوه شوې که نه زړه د خلاصه کش ورکول یې ستاسې کار دی زړه د خلاصه کش ورکوئ پوه شوې په لوی الله مو سپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان السلام علیکم